جرګه چې ده خو د پښتنو خپل یو ډېر لوی تاریخ لري او د هغه یو داسې روایت دی چې د هغې د لارې موږ عمر له خپلې مسلې حل کړي دي. زموږ معاشره چې ده هغه په تعلیمي اعتبار باندې ډېره ځپلې ده او وجه غټه دا ده چې خو زموږ علم یا زده کړې چې په خپله ژبه کې نه دي. دویم زموږ دپاره یو داسې شریک نصاب نشته چې هغه زموږ ذهن په یو نقطه باندې راجمع کړي. نو د دې دپاره به موږ بیا نورې لارې لټو او په هغه نورو لارو کې یو متبادل لاره دا هم ده. دا ولسي غونډه په مردان ښار کې راجوړه کړې شوې وه. دې غونډې ته د مختلفو ځایي ادارو لخوا مرستې ورکړې شوې وې. په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي ښځو او سړو نه علاوه نر ښځو هم ګډون وکړو او په ټولنه کې د دوی د مثبت کردار ستاینه وشوه. په دې ولسي جرګه کې شامل پوهان وایي چې د پښتنو په تاریخ کې ولسي جرګه یو مهم رول لوبوي او هم د دې په ذریعه قام خپلې خوشحالۍ نمانځي او د خپلو ستونزو د هواري حل روباسي. په دې غونډه کې وینا کوونکو د ژوند په مختلفو اړخونو بحث وکړو او په ټولنه کې د میډیا په کردار هم رڼا واچوله. وینا کوونکو په دې خبر زور ورکړو چې یوازینۍ د پرمختیا لاره ده چې د قام بچي په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړې وکړي او کله چې هم د قام نوي نسل ته دغه زمینه برابر شي دوی مخ په وړاندې تللی شي. یو قام د پاره د هغې د باشعوره کېدو د پاره د هغې د علمي کېدو د پاره د هغې د مخکې تلو د پاره چې کوم دی نو دا یو بنیادی شرط دی چې هغې تعلیم په خپله ژبه کې حاصل کړي. دنیا چې څونه ترقي یافته ملکونه دي نو هغه ټول ترقي یافته ملکونه هغې ترقي چې کړې ده نو هغې تعلیم په خپلو مورنو ژبو کې حاصل کړی دی. په هغه ملکونو کې چې کمې ژبې هغې په کور کې وایي کمې ژبې په چاپېرچل کې وایي هم هغه ژبه کې هغه په سکول کې هم زده کړه کوي په یونیورسټۍ کې په کالج کې هم هغه زده کړه کوي. په دې ولسي جرګه کې په ټولنه کې د مثبت کردار لرونکو ستړي ته هم د عقیدت پرځونې وړاندې کړې شوې او د هغوی د کار ستاینه وشوه. په دې غونډه کې شاعرانو او لیکوالانو هم د خپلو خیالاتو اظهار وکړو.